السلام علیکم. لوی اختر مبارک شه. خدای دې وکړي چې ښه صحت به ولرئ، ارامه ژوند به ولرئ. لوی اختر ده، د قربانۍ اختر ده. خدای دې وکړي چې دغه اختر د خوښۍ او د خوشحالیو ډک اختر وي. یو سلام، ځانګړی سلام هغو مسافرو ورونو ته چې د افغانستان څخه بهر دي او د اختر شپې په مسافرۍ تېري. هغوی ته هم زموږ د طرفه ځانګړی سلام وي. نو د اختر ځانګړې خپرونه ده، اختر میلمه خپرونه ده. په دې خپرونه کې راسره د افغانستان مشهوره څیره چې تاسو د هغوی د څیرې سره اشنایي لرئ، بلدیت ورسره لرئ. تاسو به ډېر دی په سیاسي خپرونو کې، بحثونو کې لیدلی وي د سکایپ د لارې، او ډېری وخت په حضوري خپرونه کې نه حاضرېږي. خو نن موږ خوشبختانه دی په حضوري خپرونه کې راسره حاضر کړو. سید اکبر هغه راسره میلمه ده. هغه صاحب ستړي مه شئ، وخت مو په خیر راغلی خپرونې ته. مهرباني، خدای دې ایمان سلامت کړي، خدای دې وبخښي. مننه، ژوندی اوسېږي. هغه صاحب اختر دې هم مبارک سه، لوی اختر دې مبارک سه. او ستاسو دې مبارک سي، خدای دې ایمان سلامت. مننه، خوشحاله اوسېږئ. هغه صاحب که دا راته وایي چې اختر ده، خوشحالي ده، افغانان مسلمانان خو دوه خوشحالیان لري، یو کوچنی اختر ده، یو د قربانۍ لوی اختر ده. نو څنګه د اختر څنګه ده؟ د اختر خوشحالیانې څنګه دي؟ اختر په اوس وخت کې په افغانستان کې څنګه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او ستاسو اورېدونکو ته، او د اختر مبارکي د افغانستان ټول ملت او هغه چاته چې هغه په داخل په افغانستان کې وي او هغه چاته چې هغه خارج د افغانستان څخه، او بیا د ټوله نړۍ مسلمانانو ته د اختر مبارکي وایي. خدای دې اختریان د دوی قبول کړي او خدای دې حاجیانو ته د حج قبولېده ور په نصیب کړي، او خدای دې دعای ور قبول کړي چې په حج کې کړي وي او په کور کې کړي وي د اختر په مناسبت باندې. خدای دې دوی دعای قبول کړي. هغه دعای وي چې هغه مشروع دعای وي او هغه دعای وي چې هغه د خلکو فقر او احتیاج باندې پکې، هغه دعای وي چې هغه د افغانستان یووالي او اتحاد او اتفاق او وحدت باندې راځي. نو زما فکر باندې په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې اختر په ښه حالاتو کې واقع دی. موږ ته لیدلي دي په افغانستان کې چې کوم عمر زموږ تېر شوی دی، په افغانستان کې ډېر غمیزه اخترونه په موږ باندې راغلي دي چې د روسانو په وخت کې هم موږ اخترونه تېر کړي دي چې غمیزه اخترونه مو، حتی د بمبار په د اختر په ورځ کې به بمبار کېدي، د اختر په ورځ کې به مو زخمیان درلوده، ټپیان به هم درلوده، او د اختر په ورځ باندې مو شهیدان درلوده. دغه رنګه 20 کاله اشغال په افغانستان اشغال و د اشغالګرو غربیانو اشغال و تر اشغال لاندې و. په هغه وخت کې هم اخترونه موږ تېر کړه، غمیزه اخترونه وه. خو الحمدلله اوسنی هغه حالات دي چې هغه د جهاد نتیجه او د جهاد په نتیجه کې بیا د استقلال په وجه باندې دلته په افغانستان کې موږ اختر تېروو. نو دا ډېر د حمد ځای دی، د خدای حمد و ثنا وایي او د خدای پېش شکر ګزار وي په دې حالاتو باندې چې په افغانستان کې موږ تېروو. الحمدلله. ډېر ښه. هغه صاحب کله مو رسنیو ته مخه کړه؟ څنګه رسنیو ته ظاهر شولئ؟ د کومه ځایه مو رسنیو سره ارتباط پیدا کړ؟ د چا د طریقې رسنیو ته راغلی؟ موږ په د روسانو په وخت کې چې د روسانو په مقابل کې موږ جنګېدلو، نو په هغه وخت کې اول واري زما چې رسنیو ته مخه شوله د مجاهدینو دغه لا نه راغلي، قدرت د مجاهدینو لاس ته نه ورسېدلي. البته دوستم یو څه خبره کړې وه د افغانستان په باب باندې، هغه داسې خبره وه چې تقریبا دا معنی یې ورکوله چې موږ د افغانستان نمایندګي کوو. موږ اوس هم په افغانستان کې قوت قدرت وي، روسان د افغانستان ووتله، نو موږ بیا هم په افغانستان کې په قدرت قوت پاتې یو. نو په دې وخت کې د مجاهدینو ډېره تقاضا دا وه چې تاسې یو څه خبره وکړئ، د دې جواب ووایاست. البته یو کم تنظیم چې موږ ورسره وو، خالد صاحب په نامه باندې مولوي محمد یونس خالد صاحب، د هغو تنظیم مجاهدینو یا مشرانو هم دا تقاضا وه. نو په هغه وخت کې په افغانستان کې زمینه نه برابرېدله. بیا زه ولاړم کوټې ته، نو په کوټه کې اول مصاحبه ما هغه د دوستم رد و چې هغه مو وکړي، نو هغه ډېره ښه مصاحبه وه او ډېر ښه تاثیر یې وکړي په هغه وخت کې. تر هغه وروسته بیا دلته په کابل کې چې مجاهدین راغله، کابل ته را داخل شول. په دې وخت کې بیا هغه ستاسې یاد یا میرویس په نامه د بي بي سي نه دغه و، د بي بي سي خبریال و،
هغه به ما ته ډېر راتلي تقریبا په ورځو دوو کې بیا خامخا ما سره مصاحبه کوله نو په هغه وخت کې بس موږ هم د مجاهدینو په نمایندګۍ باندې مصاحبې په هغه وخت کې ډېرې وکړلې وو تر هغه وروسته بیا چې مصاحبې خو داسې لږ لږ به موږ کولې یو د یو بل دی موږ یو جیش المسلمین درلودی چې د اول واري چې جهاد شروع کړي د امریکایانو په مقابل کې په هغه وخت کې اول ماج شروع کړي طالبانو جهاد لا نو شروع کړي چې نور انډیوالانو ما په دې نسبت باندې په دغه نامه دغه کې چې د ملا صاحب امیرالمؤمنین اجازه نه وه او زه د دې ډېر شایق وم چې د جهاد او د جهاد د اشغال د مقابلې او د مخالفت نو بیا زه راولاړ شوم د جیش المسلمین په نامه باندې ما جهاد شروع کړي او په هغه وخت کې نو بیا زه د خبریالانو او اول الجزیره راله ډېرې پاداب کړم چې سره مصاحبه کوي بیا په هغه وخت کې نو مصاحبې زما ډېرې شولې نو دغه دي وروسته تر هغه بیا دغه مصاحبې نو ډېرې دي ورځ په ورځ باندې خلکو به تقاضا وي ما به مصاحبې ورسره کولې اوس هم دا مصاحبې زه داسې نه کوم چې یا یو ځای ځم یا یو ځای په مصاحبه کې کښېنم کور یم څوک راته وایي دغه د افغانستان په حالو باندې ښه دي په حالاتو باندې خلک خبر شي او د افغانستان په حالاتو باندې یو نظر دی تر یو ځای پورې ورسو نو دغه یې ویني هغه اجمالي یو ډېر ښه آغا صاحب د جمهوریت وخت تاسو په کابل کې ژوند کاوه دلته اوسېدئ اخترونه څنګه و د جمهوریت د وخت خوندور اخترونه په کابل کې که اوس چې کله اسلامي امارت راغلی نو د جمهوریت په وخت کې اختر د بل چا و که څه مو سړی وګوري اختر د مسلمانانو یو خوشحالي د رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ورته وایي چې په هغه وخت کې به دوی نوروز دغه کوم ډول چې یا يهوديانو یا عیسویانو هغه به نوروز لمانځي د نوروز ورځ صحابه به بیا په دې کې یو څه فکر ورته پیدا کېدی چې ته ګوره موږ دا ورځ نه لمانځو دوی لمانځي نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وویل چې تاسې موږ تاسې دوه اخترونه لرو یو کوچنی اختر لرو او یو لوی اختر لرو دا د مسلمانانو مشروع ورځ ده یعنې د لمانځلو دپاره مشروع ورځ ده وضع سوې ده د لمانځلو دپاره چې سړی خوشحالي پکښې وکړي طبیعت پکښې راسته کړي حتی لکه اوس چې په سړی وګوري دا جمعې ته هم وایي د هفتې اختر ویل کېږي د دې وجه هم دا ده چې جمعواري ډېر پکښې کېږي د جمعې په لمانځه کې نو د اختر هم داسې بیا دغه چې یا د اختر د مبارکیو لپاره یو ځای بل ځای ځو خو د اختر لمنځونه هم ستا پکښې کې هغه د جمعواري په هغه کې کېږي نو بیا رسول اسلام صحابه ورته دا اطمینان د دوی د اطمینان دپاره دا وویل چې موږ ته چې داسې ورځ لرو لکه د کوچني اختر یا د لوی اختر ورځ نو د هغه دپاره موږ دوی خوشحالۍ نورې لرو یو مثلا خوشحالي دا ده چې په واقعیت کې که سړی وګوري روژه هر وخت خوشحالي لري خو البته چې دا سړی فرض ادا کړي دا یو بله خوشحالي ده چې دا روژه هغه یوه میاشت فرض وه ما ادا کړه الحمدلله د دې څه اوس نن خدای پاک ماته اجازه راکړه چې نن مې خوله خلاصه شوله او هر شی خورم نو بلکل لکه آغا صاحب هغه یو شعر هم وایي د روژې هر روژه ماته اختر د سوری سوری د پیشلمي د لاسه یم نو رښتیا وکړه هغه روژه ماتې هر روژه ماتې اختر وي اختر کې بیا د مساکینو د بیچارو دپاره اضحیې دي چې غوښې ډېرې دي نو هغه هم چې حدیث شریف کې راځي رسول اسلام وایي دا د اکل شپې دي نو دغه دی اوس نو د خوراک شپې دي نو دا بیا بله خوشحالي ده د اخترو چې دغه یې کوي نو د جمهوریت په وخت کې چې و ستا خبرې ته راځم هغه هم اختر و په مسلمانانو باندې خوشحالي و خو البته په افغانستان کې د جنګ ټغر نو ټول سوی نو دغه یې ویني هغه د ناخوشحالي ځای و که تاسې یادي خلک به په دې باندې ډېر خوشحاله وو چې طالبانو دې طرف به یې د درو ورځو دپاره اوربند سره وکړي د اختر نو دا اوربند به د خلکو دپاره ډېره خوشحالي وه بیا چې به دا اوربند خلاصېدی نو خلک به ډېر خفه وه چې اختر لا یعنې ځینې خلک دا وایي اختر دې 4 ورځې سي 5 ورځې دي سي د اوربند په خاطر که نه د اوربند په وخت به خلک بیخي خوابدي وایي چې وایي دا 3 ورځې سو د اختر خلاص سو ختم سو نو دغه هم د اختر نه خوشحالي وه په هغه وخت کې چې دا د جنګو حالاتو د جنګو شپې وې اما لیکن اوسنی حالات که وګورو د یوه طرف څخه موږ الحمدلله مسلمانان یو
هغه اسلامي نظام دلته په افغانستان کې د دې ورځ په ورځ باندې قایمیږي او ثابتېږي او ټینګېږي او دوهمه وجه دا ده چې د جنګ ټغر په افغانستان کې ټول شو او درېیمه وجه دا ده چې امر د اشغال د صورت چې په افغانستان کې سابقه وو موږ خپل ملک سل په سل کې خپل ملک نه بلی په هغه وخت کې نو اوس هغه د ملک سل په سل کې خپل ملک شو نو زه خپل فکر کوم چې اوسنی حالات اختر د خوشحالي په نسبت چې واقع هغه تر هغه سابقه خوشحالي اوسنی خوشحالي زیاته ده هغه صاحب تاسو د جمهوریت په وخت کې کابل ته راغلی څنګه راغلی د چا په خوا راغلی د افغانستان د جمهوریت مشرانو راوغوښتئ ځکه چې په هغه وخت کې زه بندي وم زه پاکستان ونیولم دغه حبیب الرحمن دلته چې ګرځېدی زما زوی دا هم کشر و کوچنی و حتی زما سره نور زامن و چې شیدې خوړلې یګانه زه هغه څوک یم چې په افغانستان کې زما سره کور بندي شو د فامیل سره تاسو بندي وئ فامیل له پاکستانیانو بندي څومره وخت هغه څه تقریبا ما فامیل به یو نیمه دوې هفتې بندي وو زه خو نو بیا هلته پاکستان کې ډېر وخت بندي وم نو دغه فامیل یعنې هغه څوک چې هغه په شیدو باندې و د مور شیدې خوړلې هغه لا سره بندیان شو او کوچنیانې لوڼې مې وې راسره بندیانې شوې او مور یې بندي شوله او که څه ګناه هغه صاحب ګناه چې نه که بس دا د جهاد په ګناه چې ما هلته جهاد کوي د امریکایانو په مقابل باندې راپاڅېدلی وم نو بیا پاکستانیانو زه ټینګ کړلم بیا د دوی سره بندي وم بیا امریکایان هلته راتله زما سره تحقیق کوي هلته د دې میدانه به درې کسه امریکایان راتلله د بګراوند د میدانه هلته به پاکستان ته راتلله دوشنبه او سې شنبه په دغو ورځو کې د هفتې یو دوې درې ورځې باندې به کړي وې نو په دې ورځو کې به راتلل بیا زما سره تحقیق کوي او بیا امریکایانو د پاکستانیانو په کراچۍ کې زه بندي کړم د کراچۍ څخه بیا یوړلم اسلام آباد ته په اسلام آباد کې بندي وم بیا د اسلام آباد څخه بیا د امریکایانو ته تسلیم کړم بیا امریکایانو اول حالت ډېر ظلم را سره وکړي چې د تسلیمۍ په حالت کې ډېر خوښ کړلم لکه وهلې کول یو وخت د موټره داسې رایله کړل نو دا زنګونونه په دې ډامبر باندې ولګېده دا لاسونه دا وینې سپله سره دغه یې کړل هلته چې راکشولم و بیا هلته په پاکستان کې نو بیا امریکایانو راوړلم دلې بیا دلته وم د دوی سره بیا دوی تسلیم کړم امنیت ته امنیتي ملي ته د افغانستان د جمهوریت وخت د جمهوریت امنیتي ملي ته په امنیتي ملي کې یو سرکوزي و د دغه مشتاق ناپکش په نامه باندې مشتاق ناپکش هغه به نو داسې وایي ناپ په فارسي کې هغه ته نون ته وایي دا به تر دانو خلک نیول خوله به پر لګوله دا په امنیت کې خپله دا کس و چې دی مشر و د دې رئیس تحقیق د کرزي په وخت کې د امرالله صالح د رئیس و د امنیتي ملي رئیس و نو بیا تقریبا یو کال دوی زه په یو خونه کې یو کوټکل په ساتلی وم دلته یوازې پایواز مې هم نه درلودې بس دلته کوټکل په وم اجازه یې د دې نه کوله چې لکه دوی قانوني دا خبره د ماته خارجیان راتللی چې ته کولی سي چې د باندې لمر ته ووځې ابتاوي دوی ورته وایي ابتاوي ته به خلک ورته مالیه ماته اجازه نه راکوي دوی به ډېر افسوس وکړي چې دا خو سړی مریضېږي نو بیا وروسته تر هغه یو کال تیر شو یا یو کالو 4 میاشتې 5 میاشتې دون تېرې شوې بیا نو یو پایواز هغه یې هم په دې باندې یې راته رایله کړي چې زما څه پیسې ورکړي چې ته په پیسو باندې دلته عبدالله په نامه و د لغمانی و دلته رئیس و په دغه کې په هغه شپو کې څه دغه یې درلودې وظیفه و دا درلوده د هغو د دوی په دغه باندې بیا دلته زه دوی دغه معاون و په دې شپو کې دلې نو بیا هغه و چې هغه حال سړی راولېږي چې موږ ته دونې پیسې راکړه موږ به تا خلاص کړو خو پیسې داسې نه و د خلاص موضوع هم نه و یو پرېکړه راته کول خو مثلا ستاسو بند موده پره نو دوی ولاړه وخت مې نه و پره دا یو عمله یې کوله بیا په دغه حال کې زما ورور دلته ناست یې دغه سیم $50,000 وړي وه دغه یې ځینې پرېکړه کړې وه هغه یو ځای پور و دار ورته کړي وو پیسې ورته پیدا کړي وې خو البته دا کار یې کړي و زما په غیاب کې خو به هر تقدیر بیا دلته بندي وم 6 کاله بیا د دې بندي وم
اسلام آباد کې څومره پاکستان کې څومره خو پاکستان دلته کې به نو تقریبا د 2 میاشتو په شاوخوا ومه نو بیا دلته نور ټوله دلته چې په هر ځای کې امنیت و د امریکایانو دغه په چرخۍ و دا ټول چې واقع شپږ کاله کم څو میاشتې کم شپږ کاله وم شپږ کاله ظلم چیرته ډېر در سره اوس هغه ظلم په دلته امنیت کې به سره ډېر اوس نه په پاکستان کې خو ډېر ظلم را سره اوس د امریکایانو د خوا کې امریکایانو به تحقیق کوي او ما به خپل نوم هم نه ورشوي بیا به د پاکستانیانو زه ډېر ووالم بیا دا ځام یې هم ماتې کړې دا ځام یې هم را ماتې کړې دغه شو د پاکستانیانو نو بیا چې دلته په امنیت کې ومه دې بیا داسې روحي ظلم درلودی چې دغسې سړي ته تکلیف ورکوي او یو ورځ مشتاق ووالم چې دغه ږیره یې ټوله راوکښه دا طرف ږیره یې ټوله داسې په مټ کې ونیوله زه یې والمه بالا راوکښه مشتاق اوس خدای خو عادل ذاتي اوس لیونی دی کله یې پرتوګ کښلی کله یې کمیس کښلی لیونی دی اوس نو دغه دی ما راکش شوی اوس مې هم راکش شوی خو اوس دا دی ډېر لیونی دی اوس کس دی چې ادامه یې راکش کړم ځکه چې هغو پیسې وړي دي نو دا په دغه باندې دغه مو هغه د بند موضوع بیا چې زه راخلاص شوم یې ولې راوستم دلته ملا دادیله په تبادله د خلاصولم ما تبادله قبول نه کړم بعد ما دوه ملګري نور خلاص و یو استاد یاسر خلاص او یو حکیمیت په نامه باندې خلاص زه په هغه تبادله کې ما ته خپلو قریبانو وویل چې ته اوس مه وه د تبادلې د لارې دا یو خطر لري او خطر و هغو ته هم خطر و هغه خدای خلاص و په تبادله سم بیا دلته دوی ویل چې په تضمین خلاص بیا په تضمین زه نه خلاصېدم وایي کور به راولې ما ورته وویل زه نه شم کولی چې زه ټول کور راولم دلې د ځانه سره بندي کړمه نو دوی ویل کور به دې دلې وي بیا تر هغه وروسته چې بیرته محبس ته یوړلم دا خبره مې نه کړه قبوله بیا دا عبدالسلام ضعیف دی دا ځینې مجاهدین چې وو دا زما سره په جهاد په وخت کې مجاهدین وو انډیوالان مې وو نو بیا د هغو د بعضې اجرې صاحب د باغرانو بعضې خلکو وویل چې دلته خو به دې دا خپل کور وي خپل کوچنیان به دې په تعلیم باندې اخته وي د هغو مشوره داسې وه نو بیا مو په هغه تضمین باندې بیا د راخلاص وم نو بیا دغه تضمین د لارې بیا دلته وم په کابل کې پاتې شوم نو خو ځکه چې اجازه مې د دې نه درلوده چې زه د باندې کور بوزم لکه په هغه وخت کې تا د اسلامي امارت مجاهدینو سره ارتباط درلودی نو ما خو ټول سره مې درلودی زما مصاحبې و دغه به تاسې اورېدلي ما دلته ډېرې هغه واقع خبرې کولې ټولې او دا مې فرض کړي وه که څوک د بند موضوع بېرته راځي منځ ته باید چې خپل د واقعیت څخه سړی وانه وړي ما واقع خبرې کولې علاوه پر دې باندې مو د دې خلیفه دی د خلیل الرحمن حقاني دی دا خلیفه صاحب چې دا وزیر خارجه دی د دوی د ډلې سره مو ټوله پروګرام ورسره خپل یو څوک مالته درلودي چې د دوی سره به وو بیا به حالات ټول سره شریک وو نو سره ملګري وو یعنې د ټول سره په رابطه وو منصور صاحب د خدای پاک وبخښي هغه چې امیر المؤمنین وو هغه بیا ما ته وویل چې ته راسه خط یې راولېږي ما بیا دغه خط په جواب کې دا حالات ټول ورته تشریح کړه چې دغسې موضوع ده چې بیا د هغه راته وویل چې ته اوس پاتې شه بیا به حل سره نیسو نو د هغو سره مو حال و ځکه چې هغه زما د جهاد د وختو ډېر نږدې انډیوال و نو دا دغه مې سره کول نو دا ځکه چې د جهاد په وخت کې موږ د طالبانو جبهې درلودې دغه مجاهدین چې دلته اکثره وه دا زموږ انډیوالان وه یعنې زه مشر ومه دوه مشرتوب هلته موږ درلوده یو دا و چې د جبهې په سطحه باندې اکثره دلته چې وزیران وو دا زما سره په جبهه کې وه بل موږ شورا درلوده د طالبانو شورا موږ درلوده دغه شورا د لارې چې به موږ راته کوله دغه شورا مشر هم زه وم د شورا د طالبان د شورا په عملیاتو کې به د ملا برادر اخوندي وو دا خلک ټوله زما سره ملګري وو دا محمد حسن اخوند به راسره وو دا اوس چې دلته دغه دی رئیس الوزرا دی دا ټوله سره په عملیاتو کې سره ملګري وو زه د دوی مشر وم په وخت کې د شورا نو دا انډیوالي مې ټوله د ټولو سره وه ډېر ښه آغا صاحب اختر د خوشحالي ده بیا د هم د لیدونکو اختر مبارک یوه پوښتنه دا چې ذهن ته مې راغله د جمهوریت په وخت کې تاسو دلته وئ دلته کابل کې مو ژوند کاوه
د کرزي دوره هم تېره شوله، د اشرف غني دوره هم تېره شوله. په دې دواړو کې ستا په نظر باندې چا ښه دوره وه، چا دورې خوند درکړې، د کرزي صاحب دورې کې د اشرف غني صاحب؟ ولا دا دورو خپل فرق درلودي. که سړی وګوري د کرزي دوره په یوه نسبت باندې د کرزي ګزاره او د خلکو سره او په بل نسبت باندې انیا ګزاره ښه وه. دا دوره په دې نسبت ښه وه. په دې نسبت باندې بیا نه وه ښه چې د اشغال قوت ډېر و په هغه وخت کې. اشغالګرو چې وو دلته په افغانستان کې طاقت و قدرت و واک یې ډېر درلودي. نو په دغه نسبت نه وه ښه. اشرف غني که د خلکو سره بیا ګزاره ښه نه کوله او خپله هم داسې یو لارې نه وه اخیستې چې هغه د افغانانو په ګټه باندې وي عموما، یعنې ګزاره ښه ګزاره. خو د اشغال سلسله چې وه هغه مجاهدینو اشغال ضعیفه کړی و یو څه، نه چې اشرف غني ضعیفه کړی و. اشرف غني خو دې تړون ورسره وکړي د اشغال په دغه کې او دغه تړون یې ورسره امضا کړي، کلیدي نه کړي امضا. خو البته دلته چې و د اشغال صورت چې و هلته مجاهدینو کوټلي وو، اشغالګر یې کوټلي وو، یعنې یو څه د اشغال ضعیف و، د مجاهدینو قوت واک زیات سوی و په منطقو کې. نو په دغه نسبت باندې بیا د اشرف غني وخت دغه چې و هغه د مجاهدینو دپاره ښه وه. یعنې تاسو وایئ چې یو څه زمینه اشرف غني برابر کړې وه مجاهدینو دپاره؟ د زمینه نه برابر کړی، مجاهدینو اشغال کوټلی و، وهلی و، اشغالګر یې وهلي وه، ضعیفه کړې وه. یعنې په هغه وخت کې مجاهدین دې اندازې ته رسېدلي وو چې په منطقو کې ښه ګزاره کولی شوی. نو دا بیا وینه په دې نسبت شو. نو دا نسبتي امور مو درته وویل د دواړو. که چیرې اوس هغه صاحب لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې دلته مال او تضمین غوښتی و چې کور به راولي، که اوس اشرف غني نه دغسې یو تضمین واخلي او تا ته وایي چې ته زما ضمانت وکړه، ضمانت یې کوي چې بېرته راسي افغانستان ته؟ زه خپل اوسنۍ حالاتو کې زما خپل نظر داسې دی چې موږ افغانستان بله کم نه جوړېږي چې موږ ټول افغانان په هره کم چې وي، یعنې په نرمه لهجه افغانستان ته رانولو او په افغانستان کې ځای په ځای نه کړو. دا ضرور نه دی. هغه هم باید چې دا چرت نه وي چې موږ به خامخا واک ولرو، اختیار به ولرو. واک او اختیار خو د خلکو د غونې وخت یې تېر کړي چې خپل جیبونه او خپل شی به پیدا کړي. اوس داسې اصلي مهمه خبره دا ده چې په ملک کې ګزاره دا مهمه ده. زما خپله ماته اوس مهمه دا ده، زه خپله د تلویزیون د لارې دا خبره کوم که په افغانستان کې هغه هر وظیفه د وظیفو ماته راکوي، د په هغه باندې نه یم خوشحال او نه یې غواړم، تر ډېره حده پورې بیا قبول هم نه کړم. دا موږ وختي ویلي دي. اما لیکن دا چې خپل په ملک کې زه ګزاره کوم، دا اوس مخکې شپو کې زه تللی وم، یو خوا ته مې سفر و د مریضۍ په خاطر باندې. هلته به دا یوه ورځ په ما باندې داسې تېرېدله لکه یوه هفته چې را باندې تېرېږي، ډېر به په تکلیفېدم. اما لیکن دلته چې خپل ملک یم او ازاد یم، وارې خوا ته تللی شم، وارې خوا ته راتلی شم. نو زه ټولو افغانانو ته دا خواست کوم او په دې باندې متیقین یم چې ټول افغانانو به خپل ملک ته سودا وي چې خپل ملک ته راشي. اول طالبانو ته دا وایم چې ټول افغانانو ته زمینه داسې زمینه برابره کړي چې ولاړ شي، د خلکو کورو ته ورسي، د قومو کورو ته ورسي، قومونه راولي چې خلک د باندې د قومو خلک په مخالفت کې واقع وي. اول قومونه راولي د ځانه سره د په کلیدي وظیفو کې د ځانه سره شریک چې هغه د باندې خلک یې په دې باندې متیقین سي چې زما قوم خو دلته په کلیدي وظیفه کې دی، ما ته تاوان نه رسېږي، ما ته نقصان نه رسېږي، که راته رسېدی هغه قوم د دې تضمین کوي، هغه قوم ما د دې څخه خلاصوي. نو او علاوه پر دې باندې به انصاف او عدل هم راسي او هر قوم ته به حق ورکول شي. ځکه چې افغانان موږ وینو 45 کاله کېږي چې افغانستان په جنګ کې اخته دی. نو په دې وخت کې هر سړي یا هر قوم زخمي ورکړي دي، شهید یې ورکړي دي او بند یې وړي دي او هجرتین یې کړي دي، جهادین یې کړي. په دې نسبت باندې هر سړی دا وایي چې زه په افغانستان کې حق لرم. زه ما بل اوس تاسو د تلویزیون د لارې د نور تلویزیونونو د لارې زه دا وایم د ارګ په نصیحت باندې چې هلته وایي چې موږ د ملت ته نصیحت وکړي، په دې باندې ملت نه راضي کېږي. ملت په دې راضي کېږي چې هر سړی ځان په
په کلیدي وظیفه کې وویني یا هر سړی خپل قوم په کلیدي وظیفه کې وویني هر سړی خپل د کلي سړی په کلیدي وظیفه کې وویني نو زما فکر باندې دغه هغه د رضا دغه ځکه چې وایي که د خیر خبرې وي طالب ته وایي چې ته کوې دا وظیفه زما ته هم د خیر زمینه برابره کړي ځکه چې زما هم شهید ورکړي دي زخم مې ورکړي دي مثلا ته فرض که بند مې وړي دي او هجرت مې کړي دي او جهاد مې کړي دي نو زه دې په دې کې داخل شم علاوه پر دې باندې زه خپله ډېر دا وایم او اوس هم دا وایم ښه دی چې دا خبره تر لوړو مقاماتو ورسېږي نو کې به دغسې زه وایم چې طالبان چوکاټ دغه یږدي چې په کومه دلګۍ کې وي نو دا دلګي تصفیه کمیسیون والا را ولاړېږي خلکو سپارښتنه کوي چې ته د کوم دلګي تصدیق راوړه دا خبره نو بیا داسې کېږي دا دلګیانې خو د شلو کالو را دې خواته وي نو دا اخواته خلک دي کړي دي تنګه کړه هغه دې د ځانه سره لرې کړي په کور باندې ښه خلک چې ناست دي هغه دې تړي دي تنګه کړه هغه دې د ځانه سره لرې کړي نو ښه خبره به دا وي چې دوی را ولاړ سي دغه چوکاټ ته کښېږدي دي چې په موصفاتو په اوصافو باندې کښېږدي چا ښه اوصاف درلوده په ښه اوصافو باندې یو څوک موصوف و نو بیا هغه ته وایي چې مثلا په دغه اوصافو چې یو څوک موصوف و هغه که په زړو مجاهدینو کې وي که په کورني خلکو کې ناست خلکو کې وي که نور وي هغه به یې چې په وظیفه کې راوستل شي په کلیدي وظیفو کې نو به د افغانستان کې یو اتفاق و اتحاد راسي یعنې دغه یې زما فکر باندې ښه ابتکار دی چې دغه هغه صاحب تر دې خبرې دې ماته یوه خبره را په یاد شوه تقریبا نن غرمه پر لاره باندې راتلم یو کس راسره یو ځای سه نو هغه دواړه یو موټر کې راوختلو نو ما ته وایي دلته مې وظیفه ده په د معدن او پترولیم وزارت کې وایي طالبانو لږ مې ځوري ځکه چې د جمهوریت د وخت مامور ده وایي کله راته وایي چې دا جامې دې لنډې دي کله راته وایي چې ژیره دې لنډه ده کله یو شی کله وایي خو چې نور هر څه خبره خلاص وي راته وایي چې ته جمهوریت یې نو دا خبرې ستاسو په نظر باندې د خلکو ترمنځ یو تفریقه یو فاصله نه پیدا کوي په دې کې شک شبه نشته زه خپله دا وایم چې طالبانو د مشرانو داسې نظر نه دی بلکل دا د ټیټو کسان چې کار کوي د ټیټو خلکو دا نظر دی د طالبانو ته ګوره د طالبانو یو بل ښه نظر در وښوم چې عفوه عمومي عفوه چې ده هغه طالبانو هغه دې وکړله امیرالمؤمنین دا خبره وکړله او دا نور خلک چې دي ډېر کوشش د دې کوي چې د عفوې موضوع د عفوې سلسله هغه عملي سي دې عملي کوي خو البته د افغانستان کې تقریبا 4 کاله عداوت راغلی دي نو په دې صورتو کې به خامخا یو داسې موضوع خامخا راځي چې هغه به په عفوې باندې یا په کونج د عفوې باندې تجاوز وي نو زه فکر کوم چې هغه خبره هم د طالبانو د مشرانو د طالبانو د خلکو د خبره خوښه نه ده چې د عفوې د امیرالمؤمنین په عفوه باندې تجاوز وشي او هغه برپایه نه شي خو دا خلک دا یو کوچني موضوعګانې دي دا خبرې خامخا راځي په هغه وخت کې به د هغه وخت کې چې ما په یاد دي د طالب په نامه ما یو چاته یو خط ورکړي ورته مې ویل چې فلانکي سړي ته ورسه هغه به ستا سره کومک وکړي خو هغه سړي وویله وایي تا د طالب خط ماته راوړي دي زه وښول نو هغه سړی کله اوس راته دغه زه کله مسخره پر کومه نو دا شیان خو خامخا په مابینځ کې راځي و په هغه وخت کې هم پېښېدله و په اوسني حالاتو کې هم پېښېږي خو په عمومي صورت کې زه خپله دونې وایم چې د طالبانو ډېره ګزاره په دې دی چې په افغانستان کې یو مشکل ایجاد نه شي بلکل ښه آغا صاحب اوس به راسو یو څو پوښتنې داسې البته شخصي پوښتنې هم نه دي خو زما ذهن ته راغلی پوښتنه درنه وکړم لږ پیسې لرئ که ډېرې پیسې لرئ البته خپله شخصي پیسې د کورنۍ زه خپله پیسې نه لرم ځکه چې قوت لا یموت لرم خدای پاک دغه آیات دی چې وما من دابة فی الارض الا علی الله رزقها خدای پاک وایي نشته یو دابه په مځکه کې مګر په خدای پاک باندې رزق شته یعنې دا معنی چې حیوان و انسان مسلمان و کافر دې ټول ته خدای پاک رزق ورکوي نو زه په هغه حالات کې واقع یم اما لیکن جایداد لرم د پدري جایداد په کابل کې یا په کندهار کې لرم هلته انار لرم انګور لرم تقریبا زه خپل شخصي به یو 6,000 درختي 7,000 درختي
شاوخوا دغه ونې نوي زړېدونې انار لرم او دغه رنګه انګور لرم ډېر نو دا لرم ځکه لرم خالصه ځکه لرم الحمدلله تر ډېره حده پورې مې غنم او د خوراکي شی خپل دي چې هغه د ګزاره دلته پر کومه دا مې خپل دي موټران دولت موټران درکړي موټران لرم دغه موټر ما دي اچبلا دي بل موټرم لرم موټران دوه موټر لرم خپل پیسو باندې اخلي خپل شخصي موټران بیا خدا غاسب ذریعہ موټر د تقریبا 15 د موټر نه کوي یا ذریعہ نه دي ساده دي او څو اولادونه لري اولادونه می دغه او مزامن دي نام خدا او یو لسملونی دي یعنی ټول اولادونه اتلس لرم نو ودونه دوه دي که یو ودونه می درې دي او زامن چې می دي اکثر علما دي نو سر کالم یو عالم کیږي تیر کالم یو عالم سوی او اختر الحمدلله خپل مدرسه لري دلې موږ خپل مدرسه لرو لیلیا لرو ناریا لرو په دې ټول عمر مې په خپل فکر باندې داسې جوړ کړي دي او داسې جوړوو چې د علم دغه وکړو خدمت وکړو او نور د چا سره کار ونه لرو څلورم واده ته هم قصد لري هغه صاحب که نه نه قصد مې نه دی خو ځکه اوس خو دا درې سره ودونه مې بې عذره نه دي کړي هغه نو بیا د چا سره خپل عذر خو مطلب څلورم واده ته مې قصد نه دی نو عمر څومره ده هغه صاحب زما عمر به اوس زه په داسې نه سم ویلم چې یو شپېته به یم او که به دوه شپېتو ته اوښتی یم په دغه کې به نام خدا په دومره کې هغه صاحب اوس هم نام خدا د مونږ کابلیانو په لهجه باندې چست چالاک یاستئ هغه صاحب یوه خبره بله چې تاسو ویلې زامن مې دیني مدرسې لولي عصري زده کړې هم کړي که نه کړي دي اوس دا یو زوی مې دلته زما سره ګرځي دې پوهنتون ویلی دي مکتب او پوهنتون دا ټول ویلي دي مکتب یې پاکستان کې ویلی دي پوهنتون یې دلې ویلی دي دا بل زوی مې دی حافظ د قرآن هم دی پوهنتون یې هم ویلی دي او عالم هم دی لوڼې بیا څنګه دي او هغه هم خپل دیني مر په کور کې دیني درس وایو او دیني درس ډېر فوق العاده دی په کور کې دغه ځینې کسان د عام خلک چې بیرون په مثلا ښار کې ګرځي د ښار د خلک ډېرې عجیبې خبرې ډېرې عجیب پوښتنې لري که نه وخت نه وخت وایي د اسلامي امارت د مجاهدینو یا د اسلامي امارت د غړو خپل لوڼې او لورګانې مثلا یا په سعودي عربستان یا په قطر یا دوبۍ کې دې ځایونو کې خپل لورګانو ته د تعلیم زمینه برابر کړي خو په کابل کې اجازه نه ورکوي نو دا خبره تاسو څنګه ارزوئ وایم چې اوس دلته که اوس موږ وګورو چې اوس خلک په اسلامي امارت پسې یو رقم او بل رقم خبرې کوي یعنې دغه خبرې چې دي اول خو فصل کې تقریبا 15 واقعیت نه لري او دا د مقابلې صورت دی د مقابلې صورت طبیعي داسې وي چې یو څوک راولاړېږي یو چاته یو لار برابروي چې یو خبره پسې وشي او نه د اسلامي امارت خلک دې ته خلاص دي چې په هر ځای کې د هر چا جواب وکړي چې دغه او د اسلامي امارت خلک چې موږ وینو دین پرسته اسلام پرسته او اسلام دوسته خلک دي او که وینو بل دلیل بیا دا وګورو که چیرې دوی اسلام پرسته او دین پرسته نه وای بیا خدای پاک کومک د دوی سره نه کوي چې دا اوس دوی راولاړ سو یوازې د مخه اسلامي امارت په دې خاوره باندې قابض شو او اوسني حالاتو کې اسلامي امارت په دې خاوره باندې په داسې قوت قدرت باندې لکه د غربیانو قوت قدرت چې 15 ملک راغلي وه بیا په دې خاوره باندې قابض شو دا د خدای پاک دغه آیات مصداق دوی ګرځېدلي دي چې یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله ینصرکم ویثبت اقدامکم دا د دې آیات مصداق دي یا مثلا کفار د دې آیات مصداق ګرځېدلي دي ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون نو دا اسلامي امارات خلک چې دي زه ټوله پېژنم یا زما سره په جهاد کې سوي دي او سابقه یا وروسته زما د دوی علاقه د سره ربط و آمد مو
ټول دیندار او ایماندار خلک دي که په ښځو باندې تعلیم کړی دی لکه ما چې خپل تعلیم در وشوي موږ خپل په کور کې تعلیم پر کړی که چېرې داسې د هغه صاحب د عصري زده کړو زمینه د نجونو دپاره برابر سي په خپلو لوڼو باندې مو د خیر سره عصري زده کړې هم زده کوي او که نه خپله اوس هم د عصري زده کړو د بعضو شیانو مخالف یم د بعضو شیانو موافق یم دغسې هغه شیان چې دوه شیان دي چې هغه په زده کړو کې ضرورت سره شته یو غیر عصري زده کړې دي دیني زده کړې دا د ښځو د نورو د ټولو حق دی چې هغه وکړي او بل عصري زده کړې دي په هغه کې هغه د ښځو په اموراتو کې چې ورته ضرورت وي زه خپله وایم په اوسني حالاتو کې هغه ضروري دی چې وشي عملي کې چې د ښځو په اموراتو کې ورته ضرورت نه وي لکه انجینري واخله او اقتصاد واخله او بل څه واخله هغه د خپله د ښځو دپاره ضرور نه بولم چې وشي عملي کې نه هغه زده کړي چې که دیني وي او که په عصري وي که د ښځو په اموراتو کې تعلیم او تربیه وي هغه زما فکر باندې هم په یو چوکاټ کې مې دغه دي چې اسلامي چوکاټ ورته جوړ شي د اسلامي چوکاټ په بنا باندې هغه زده کړې وشي هغه به نور ښه وي که غیر اسلامي چوکاټ وي هغه بیا نه خوښ نه جوړېږي قدرمنو لیدونکو اختر میلمه خپرونه ده سید اکبر اغا را سره میلمه ده په دې خپرونه کې خوږ بحث ورسره لرو خوږ بنډار ورسره لرو سید اکبر اغا تاسو همیشه په سیاسي خپرونو کې لیدلی خو په داسې عام خپرونو کې کم به حضور درلودلی البته کم خپرونو ته به تللی که څنګه اغا صاحب داسې عام ټولنیزو خپرونو ته فکر کوم تر اوسه پورې نه لیدلي اغا صاحب که چیرې تاسو ته چیرته یو دنده مثلا د اسلامي امارت په وزارت کې یو دنده وسپارل شي او داسې دندې چې ستاسو په خوښه نه وي ستاسو په زړه باندې نه وي او بیا هم د مشر لخوا تاسو ته هدایت وشي تاسو دغه دنده وکړئ تاسو به یې وکړئ او که نه دا دوې لارې دي یو دا چې زه خپله دنده وغواړم زه نه غواړم او یا ماته اختیار راکول شي چې ته دنده کوې چې موږ یې درکړو زه نه غواړم او یو داسې چې افغانستان کې شیخ صاحب امیر دی د مسلمانانو او امیر المؤمنین ورته وایي موږ که هغه ماته وایي چې ته به دغه کار کوې هغه که دنده وي هغه ته به زه خدمت ووایم نو په هغه صورت کې به چې دی وایي زما د امر په نسبت باندې به دا کار کوي بیا به د امر د برپای کېدو دپاره هغه خبره وکړم ما خبر به قبوله کړم اما لیکن خپل په طبیعت باندې زه فکر کوم چې زه به دنده قبوله نه کړم اغا صاحب په اسلامي امارت کې د کوم څه خلاف کوم څه د اسلامي امارت کوم کار د اسلامي امارت نه خوښي چې ته وایې کاشکې دا کار داسې نه وای په دغه طریقه وای دا به ډېر ښه و دلته فروعات دي اصول د اسلامي امارت چې دي هغه ټول درست دي اسلامي امارت خپله دا معنا ورکوي چې د مسلمانانو امارت او د مسلمانانو امارت کې چې دي هغه ټوله شیان چې هغه مشروع شیان دي هغه باید عملي شي او په فروعاتو کې چې دي هغه د امامانو هم خپل تر مابینځ په فروعاتو کې اختلاف راغلی دي امام ابو حنیفه یو مذهب دی او فروعات جلا دي د امام احمد حنبل صاحب د امام شافعي صاحب د امام مالک صاحب رحمت الله علیهم اما لیکن په فروعاتو کې خامخا انسان دی ډېر ځله موږ شیانو شته کړو دا وزیران چې ورولې ورته وایي که چیرې د خپل امارت د ثبات او استقرار دپاره یو لاره غواړي خو دغه لار زموږ خوښه ده خو البته زه خپله اوس هم دا وایم چې د افغاني د اسلامي امارت مثلا یو مثال وایم د اسلامي امارت استمرار او دوام هغه زما فکر باندې په دې کې دی چې اسلامي امارت ټول افغانان په یو نظر باندې ورته وګوري او ټول افغانان چې دي هغو ته هر قوم چې په قومي لحاظ په سمتي لحاظ هر لحاظ چې په طبقاتي لحاظ باندې خلکو ته حقوق ورکړي د ځان سره ملګري کړي پوه کړي نو دلته به یو مثال به زه دلته د باندې ووایم د اتفاق په چا موږ ګورو ایران هغه د خپل ملک په ځان باندې راټول کړي دوه درې شیان خپل په ملک کې راوړي یو شی دا راوړي دي چې من کې متحد کړي نو دا اوس د دنیا د سایسي چې دي هغه په ایرانیانو باندې عملي کېږي خو هغه د ایران ملت ولس یې نه قبلوي چې هغه په ځان باندې قبول کړي یعنې دا معنی چې دا خپل حکومت ونلري او دوهم په ایران کې ډېره ارزاني ده
مثلا غنم دي د خوراکي مواد دي دا ارزانه دي، تیل ارزانه دي، مثلا په تیاره کې دي ارزانه دي، په موټر کې دي ارزانه دي، دا سلسلې چې دي ګاز ارزانه دي، برق ارزانه دي. نو د اسلامي امارت په دوو شیانو ته متوجه شي. زه خپله دا وایم دا یو نظر دی یا درو شیان ته ټول افغانان را جمع کول یو اتفاق و اتحاد راوستل و مخالفت ته باندې نه پرېښول. مخالفین چې دي هغه به خپل قوم ته وایي چې خپل مخالفین چې د باندې خارجیان د دې څه یو کار اخلي او دلته په افغانستان کې یو اختشاش پېښ شي، نو د دې اختشاش د رفع دپاره ته چې ولاړ شي خپل خلک راولي دلته د ځان سره ملګري کړي. یو خبره دا ده. دویمه خبره دا ده چې د اتفاق و اتحاد مساله به بیا په دې باندې مهمه شي چې د خارجیانو د سیاسه به موږ خلاص او دریم په دې خلکو باندې ارزاني راوستل هغه د اتفاق و اتحاد په صورت کې ډېر راتلی شي. ځکه که موږ داخلي سیاست خپل کړو، خارجي سیاست چې دي د داخلي سیاست فرع دي، نو په هغه صورت کې به موږ خارجي خلک به زموږ سره تعامل غواړي. اما لیکن که زموږ داخلي سیاست پردی وي یا پیاوړی نه وي او یا اختلاف موږ دلته لرو په هغه وجه باندې پردی وي، په هغه صورت کې به بیا خارجیان راولاړېږي، د تعامل صورت به بیا بل ځای دوی دغه کوي مستعملوي، یعنې د مخالفینو سره به خپل تعامل کوي. هغه تعامل موږ ته تاوان کوي، هغه تعامل موږ ملک خرابوي. اوسنی حالات موږ ګورو چې خارجیان په دې باندې اخته دي چې هغه داسې تعامل دلته منځته راوړي چې هغه د افغانانو سره نه وي. خارجیان په دې اخته یعنې د افغانستان د خلکو داخل د خلکو سره یا د حکومت سره نه وي. خارجیان په دې اخته دي چې د حکومت د ملت ترمنځ فاصله ایجاد کړي. خارجیان په دې باندې اخته دي چې زموږ د ملت د ملک څخه خلک وباسي، د انجینر په نامه باندې مې څوک وباسي او د تعلیم یافته په نامه باندې مې څوک وباسي، د متعلم په نامه باندې مې څوک وباسي چې وایي دلته تعلیم نشته، د باندې تعلیم وکړي. یعنې مخالفتو صورتونه راته ډېروي چې د مخالفتو صورتونه راته ډېر شي. په هغه صورت کې بیا دوی خپل مفادات چې هغه دوی مد نظر ګرځولي دي او یا دا په لسګونه کلونو باندې د هغو دپاره دوی کار کړی دي، هغو مفادات ته ځان ورسوي. ښه، ډېر ښه. هغه صاحب په ډېری د افغانستان په ډېری ولایتونو کې په ډېری سیمو کې چې کله اختر وي بیا نو ماشومان راځي خپل مشر ته، که پلار یې که ورور یې هغه مشر ته راځي، بیا د خپل پلار یا مشر ورور نه اخترای غواړي. مثلا وایي چې ما ته اختر مبارکي راکړه، که هغه نغدې پیسې ورکوي. که نه ستاسو په کلي کې یا ستاسو په کور کې داسې رسم و رواج لرئ که نه لرئ؟ دا هر ځای شته، دا رواجونه هر ځای شته، خو دلته بازار و ښار و ساره، بازار و ساره دا فرق لري. اوس مثلا په بازار کې د خلکو تقاضای او مقتضای زیاتې وي، هلته نو بیا زیات شی غواړي، او په ساره کې چې بیا وي هلته د کوچنیانو مقتضا او تقاضا چې د هغه کمه وي نو دونې ضرورت یې نه ورته پیدا کېږي، هلته بیا کم شی غواړي. نو دا په کابل ښار کې هغه کې بیا ښاریاتو کې زیات وي. نو دا موږ چې یو هلته په کور کې هم بس اختر چې راځي بس نو بیا په دې فکر کې یو دینه خلک راولاړ شي، یو څه لچیان پیدا کړي یا شیلیان پیدا کړي یا سیلیان پیدا کړي، خپل په وس قدرت باندې یا پنځوسیان پیدا کړي چې کوچني ته دغه ورکوم او ښه نوې مې کوچنیان په دغه باندې خطابات چې نوې پنځوسۍ مې درکړي یا نوې شیدۍ مې درکړي وو، نو دغه سلسله ورته برابروي. یعنې دا د فرایضو څخه خلکو ګڼلي دي چې دا کار به کوي. دا مجبوري دا خپل مشران زمونو ته اخترای ورکوي، پیسې ورکوي، هغه سره چې مثلا دوی ځان ته لکه جامې پې اخلي، بل شی د اختر په ورځ باندې یو ځانګړی دود په کندهار کې یا ستاسو په کور کې شته که نه؟ موږ خپله د هر څوک داسې کوي چې په خپلو قریبانو دوستانو کې ګوري چې څوک مسکین وي، نو بیا وایي چې د مسکین چې چاته لاس نیسي نو زه قریب یم، زه باید چې د سره کومک وکړم د اختر د کالو. زه خپله د کندهار کې یو څوک وي هغو ته کالي ولېږم او حال ورکوم چې ورس پلانکي دوکاندار ته هغه به دغونې د کور دپاره دونې جوړی کالي درکړي، دا دغه ورسره کوم، خپل وس ورسره کوم. یا دا خو یو طبیعي شی دی، دا خامخا کېږي. بلکل. هغه صاحب موږ ته مخترۍ راکوي که نه راکوي؟ ولې دغه شیان دي دا به اوس چې وخوري نغد اخترۍ لکه هغه لسان مسیان نه دي برابر کړي چې موږ ته راکوي. ځکه چې اختر د هغه صاحب مېلمانه دغه لیدونکي چې موږ ګورو به هغه صاحب خپل بچو ته اختر ورکوي، موږ هم د زمونو په ځای. نو بیا یو بل سلسله هم کېږي چې د باندې یو څوک راسي، نو بیا دلته د اختر چای وڅښي، دا به
کوچنیان کشران وویني بیا جیب ته لاس کې بیا ټولو ته یو څه شی ورکړي ته چې په هغو کې بیا وشمېرو. صحیح ده هغه صاحب موږ هم دا وایو ځکه چې دغه اختر خوند مزه په همدې کې که نه ځکه چې دغه اختر دغه ماشومانو دپاره که نه موږ که هر څه ووایو چې زموږ اختر ده زموږ اختر ده خو تر ټولو کوچنیان زیات ورته خوشحاله کېږي نو هغوی چې بیا کله خپل پلار یا مشر ورور ته ورسي چې بیا تر هغو پورې نه ځي نو تر هغو پورې چې دی خپل اختری وانخلي لکه خپل هغه کوم شی چې فکر کې وي ذهن کې وي هغه ترلاسه نه کړي همداسې به یې که هغه صاحب هغه صاحب خیر اختری به وروسته درنه اخلو د خپرونې په پای کې لیدونکو هغه صاحب سره اختری به راکړي هغه بس نو برګې سبز توپې درویش ده هغه نو بیا موږ نه وایو هغه صاحب ما یو ورځ یو کس د مایپار ته لاړم خپرونه مې ثبتوله په لار باندې ګورم چې وړوکی هلک به تقریبا عمر به داسې 14 یا 13 شاوخوا به و نو یو موټر ګلپوش کړی و ګلان یې فټینګ کړي وو هغه ما ورته ویل ما دا ګلان څنګه فټینګ کړي دي په دا سر باندې هغه د ګلانو ټوټې و پاشان شی په ځان باندې پاشلي هغه ما ورته ویل ما خیرت خو ده وایي والا کوژدنه مې وکړه ما ورته ویل ستا خو عمر وړکی ده ولې د کوژدنه په دې وخت کې وکړه وایي بس مور پلار مې خوښه راته ویې کړه ځکه په کور کې څوک د کار کولو دپاره نه لرو هغه ما ورته ویل صحیح ده مال اوس خو خوشحالي ده ته باید موږ ته شیریني راکړې وایي صحیح ده شیریني در کوم خو په یوه شرط باندې چې کمره کې به یې نه راولې هغه ما ورته ویل مالې ځه سمه ده نو خو مالې د کمرې ته به دواړه شا وایو شیریني راته راکړه وایي صحیح ده نو داسې دا شیریني راکړه ما ورته ویل مالې ګوره که د کمه راکړې وه زه مالې کمرې مخې ته یې ښیم او که زیاته وایي نه دا کار به نه کوې وایي زه دا شیریني واخیسته وروسته هغه هلک راته وایي ګوره دا د واده او د کوژدې دا خوشحالي داسې وي که نه چې دې ته په لاک باندې هم چاته ورکړې وایي نه هغه کېږي که 100 روپۍ هم چاته ورکړې دا برګې سبز روپۍ درویش ده هغه بیا ما ورته ویل مالې بلکل مالې ګوره اوس خو دلته موږ ته شیریني راکړه چې مالې ته کور ته لاړ شې کلي ته راشې ملګري انډیوالان همزولي دا ټول به شیریني ورکړې دا خو مالې ته داسې تقسیم کړې له ګټې به د تاوان ډېري نو بس هغه صاحب ژوند چې څومره په مینه محبت یې موږ نه ښکلی کېږي لکه مثلا د خپل اولادونو سره خپل مېرمنو سره دا ډېر خوند کوي هغه صاحب تر ټولو د خوښې اختر د کوم اختر و په دغه یو شپېته کلونو کې داسې اختر چې هغه تا ته ډېر خوند درکړی ستا فکر په هغه اختر باندې همیشه دې په یاد کړي او همیشه فکر په هغه اختر کې چې کاشکې هغسې اختر بیا راسي داسې کوم اختر و اوله داسې دي د اخترونو فرق لري په عمر پورې فرق لري که سړی واقعیت ته متوجه سي هغه اخترونه چې هغه په کوچنیوالي باندې تېر سوي وي او په کشرتوب کې تېر سوي دي بیا په کشرتوب کې 2-3 حالات وي یو حالت وي چې سړی کور وي کشر وي او دوهم داسې چې سړی ځوان وي په هغه وخت کې د ځوان سره هم داسې یو غم او فکر ډېر نه وي چې هغه په دغه کې وي نو هغه اخترونه چې و زما فکر باندې هغه ډېر ښه اخترونه وو د ځوانۍ د وخت ځوانۍ د وخت بیا تر هغه وروسته که نور اخترونه چې موږ وګورو په موږ باندې راغله چې هغه زه کشر وم ډېر مې نه و راغلی چې دغه نور محمد ماما ترکي دا را نازل شو نو په هغه وخت کې نو بیا موږ په دې مشکلاتو کې سره اخته شولو هغه وخت کې نو بیا موږ داسې اختر نه دی لیدلی چې هغه موږ د خوشحالي اختر ورته ووایو او د خوشحالي اختر یې وشمېرو خو تر هغه وروسته بیا ډېر لږ د مجاهدینو په وخت کې چې د مجاهدینو فتح و نصرت راغلی هغه هم یو اندازه د خوشحالي و خو بیا هم مجاهدینو ډېر ژر خپل په مابین کې خپل جنګونه شروع کړل هغه بیا بیخي ډېر لوی غم و چې خپله مجاهدینو خپل په مابین کې جنګونه خپل داخلي جنګونه و دا شروع شول دا حالات هم د اخترو یو اختر و دوه پکې راغله خو البته هغه داسې خوشحالي نه و زه فکر کوم چې اوس د طالبانو په وخت کې یو 2-3 اختره راغلي دي که څه هم دا وخت کې د اختر په خوند باندې موږ نه پوهېږو ځکه چې اوس موږ زاړه یو او اختر چې دی هغه یا په کوچنیوالي باندې ښه خوند کوي او یا په کشرتوب باندې ښه خوند کوي نو زما فکر باندې دا اوسني حالات بیا هم چې موږ خپل کوچنیان وینو او یا خپل څوک وینو په هغو باندې د خوشحالي اختر وي موږ هم یوه اندازه د اطمینان و د باور اختر د ځان دپاره دغه اخترونه بولو نو دا ښه هغه صاحب کله دې په خپل کور کې خپلو مېرمنو ته پخلی کړی دیګ دې ورته کړی یا نه دې که به داسې دغه څه وایم خپل په طبیعت په څه کړي خو نه دې هم کړي ښه لکه کله دوی نه درته ویلي چې ځکه دغه د مېرمنې او خاوند ترمنځ یو خاص مینه او محبت وي ځکه هغه ملګرتیا هغه دوستي وي که نه یو خو داسې چې مثلا یو چا سره په مجلس کې ناست دی هغه سره هغه خپل هغه سړی تعادل سړی ساتي په کور کې به دا خبره د مېرمنې او د خاوند ترمنځ نه دغه کېږي که نه نو هېڅ کله دې هغوی ته دیګ نه کړی یا درته ویلي نه چې تاسو دیګ
په کور کې تر ټولو ګران ماشوم یا ګران څوک دی چې هغه ډېر همیشه نازی او ډېر خوند درکوي ځکه اولادونه خو ټول یو شی مینه محبت ټول یو وي خو یو نوم بیا داسې ګران وي ټول زما باندې ټول زامن ګران دي اما لیکن داسې شی به وي خامخا چې په کوچنیوالي باندې د سړي د یوه زوی سره یو محبت وي په لویوالی باندې په لویوالی باندې د لویوالي محبت وي هغه ښه محبت وي هلته بیا د کوچنیوالي محبت وي چې کوچنی دی هغه بیا بله کم خو زه خپله یو الحمدلله په یو شي دغه لرم چې زامن مې ټوله خپله په یوه نظر ورته ګورم یو دی او صالح دی تر ډېره حده پورې هغه چې زه خپل کم فکر ورته لرم دوی په هغه فکر باندې تر اوسه پورې روان دي بالکل یو زوی مالته ناست ده ګورم هغه وایي چې هغه وایي چې داسې د خبرو ته غوږ کوي داسې نه چې زما نوم واخلي چې دی نه راباندې ګران ټول پرې ګران دي ځکه چې اولادونه ټول محترمان دي نو هغه صاحب که چیرې زمینه د دې درته برابره سي چې په سعودي عربستان کې یو ښه کور ولري افغانستان پرېږدی ځي نه ما ته زمینې برابرې سوي دي چې یعنې داسې زمینې را برابرې سوي دي چې ما کوشش کړی وای زه ډېر دلته تلای شوی اوسني حالاتو کې ما ته ډېرې زمینې برابرې سوي دي خو زه به انشاءالله ثم انشاءالله د افغانستان یوه ورځ به د نورو په کلونو باندې نه کمر که حتی چې د بند ورځ وای چې زه پاکستان کې بندي وم هغه پاکستان کې بیا چې د پاکستان د یوې ورځې تکلیف ما ته په افغانستان کې په دا ټولو کلونو نه دی دغه سوی چې دا خپل ملک نو خپل ملک چې دی که تکلیف وي تکلیف یې هم ډېر اسانه دی او که خوشحالي وي هغه هم ډېره درانه دي زیاته بالکل هغه صاحب آخري پوښتنه دا کومه ځکه چې د خپرونې وخت پوره ده نو اختر ده اختر کې به تاسو هم دوستان راځي که چیرې اسلامي امارت حکومت لاړ شي په ځای بل حکومت راشي تاسې به دلته پاتېږئ که نه ځای به د اسلامي امارت سره یو ځای مثلا خدای نخواسته بیا داسې یو وخت راشي جنګونه شي افغانستان کې تاسو بې طرفه دلته پاتې کېږئ که نه زه خپله دا وایم چې دلته انقلابونه چې دي هغه چې دي سیلابونه دي نو د سیلابو اول ځان ساتل پکار وي نو هغه وخت کې هغه صاحب ډېره زیاته مننه کوو چې وخت مو راکړ همیشه مو هغه صاحب د سکایپ د لارې لیدلی ده نو دغه د هغه صاحب لږ د شخصي ژوند نه هم خبر سولئ معلومات مو هم ترلاسه کړل د خپل د ژوند قصه د بندیخانې قصه هم تاسو ته وکړه چې اختر په اختر کې بنډار نو بس هغه صاحب سره مو لږ نیم سیاسي بحث هم وکړ د ژوند خواږه او ترخه مو هم سره شریک کړل ډېره زیاته مننه کوو بیا هم اختر مبارک هغه صاحب خدای مو آباد لره خوشحاله اوسېږي قدرمنو لیدونکو له تاسو نه هم ډېره زیاته مننه کوم تر بیا بلې خپرونې مو پاک رب سپارم همخامخه ښه وخت ولرئ